پښتو صحافت باچا خان او پیر سفید شاه همدرد د یو بابا قدم د بل بابا منډه یو بابا د پښتون په مورچه کې د پښتو کلمو وې بل بابا د وحدت په سنگر کې پښتو د پښتون افغان په ژبه وظیفه کړه یو بابا په جلال آباد شیشم باغ کې لوی افغان نښه ده بل بابا په پېښور کې ټولو افغانانو ته وحدت د مینې غېږ پرانستې ده د پښتونخوا په خاوره د بریاعظمګي د ویش نه اخوا چې څنګه د قامي ازادۍ د تحریکونو زور زیات و دغه شان ورسره د پښتو په مجلاتي صحافت کې هم د قلم او حرف د زور دنیا اړقېدلې ده او دا حقیقت په نړیوالو انقلابونو کې هم ښکاره دی چې تحریکونو ته صحافتي غورځنګ یو دوام وربخلی دی مونږ چې په پښتون وطن کې د باچا خان د خدایي خدمتګارۍ نه راپیدا شوي د پښتون صحافت غورځنګ ته فکر وکړو نو په کوټه کې د عبدالصمد خان اچکزی صحافتي رول هم د هیرولو نه دی او دلته د باچا خان د صحافتي کردار سره د ډیرو نورو نومونو سره د صنوبر حسین کاکاجي د مجلاتي صحافت تاریخ هم د هیرولو نه دی دغه د پښتو صحافت په ځان پسې د 21 اولنۍ ورځپاڼې وحدت پیل د لر او بر اولسونو دپاره د پښتنو مشرانو د خوبونو تعبیر شو چې 15 لسیزې عمر لري او اوس هم دوام لري د پښتو باباګانو دا سفر د قدم نه په منډه شو دا منډه د باباګانو په قدم د پیر سفید شاه همدرد منډه ده د یو بابا قدم د بل بابا منډه یو بابا د پښتون په مورچه کې د پښتو کلمه وې بل بابا د وحدت په سنگر کې پښتو د ټول پښتون افغان په ژبه وظیفه کړه ما د هست نه ګرانه زما مورنۍ ژبه پښتو ده یو بابا په جلال آباد شیشم باغ کې د لوی افغان نښه ده بل بابا په پېښور کې ټولو افغانانو ته وحدت د مینې غېږ پرانستې ده یو بابا هغه و چې د خدمت بابا و خو د پښتو صحافت د پښتون مجلې څخه کړی و د پښتو او پښتون په خدمت کې صحافت کې بلها خدایي خدمتګاران او لیکونکي را پیدا کړي وو بل بابا هغه بابا دی چې د صنوبر حسین کاکاجي د خاندان په بنیاد کې د پښتو صحافت پیل کړو او د ټولو تیرو باباګانو د پښتو قدم یې په منډه بدل کړو که باچا خان ژوندی وی هغه به ویلي وو ای پښتنو تاسو شکر وباسئ چې ما د پښتو دپاره څه غوښتل هغه وحدت وکړل تاسو د قام او ژبې د پاللو په دې مبارزه کې د پیر صاحب تر شا داسې په کلکه ودرېږئ لکه زما د خدایي خدمتګار تحریک تر شا چې عبدالمالک فدا خادم محمد اکبر او شاد محمد میږی ولاړ دي او دا به یې ځکه ویل چې ستر باچا خان پوهېدو د پښتنو د ویښتیا لپاره چې هغه او د هغه ملګرو کومه د زړه چاودن نه ډکه مبارزه کوي د دغه مبارزې نه د قام د خبرولو او دې سنګر ته د هغې د رابللو تر ټولو مؤثره لار وحدت او صحافت کې دی شي باچا خان با د پښتو سترو باباګانو رحمان او خوشحال روحونو ته مبارکۍ ورکړې وي چې د پښتو د سلګونو ادبي کتابونو حرفونو د پښتو صحافت د صحافت بابا د ورځې په حساب سره پښتنو ته رسوي او د پیر صاحب په شونډو به د یوې شفیق مسکا سره دا جمله خوره وه دا په ما د خپلې خاورې او قام فرض هم دی او قرض هم یو بابا په جلال آباد شیشم باغ کې د لوی افغان نښه ده بل بابا په پېښور کې ټولو افغانانو ته پښتون وحدت د مینې غېږ پرانستې ده دواړه د پښتو باباګان دي یو بابا سره سور بیرغ و او د فرنګي نه ازادي اخیسته بل بابا سره قلم و د پښتو لفظونه و د خوشحال بابا اراده وه او د رحمان بابا ملنګي وه هم یې په پښتو سرداري کوله هم یې په پښتو ملنګي یو بابا ویل چې کوم قام ژبه نه لري ورک شي سپک شي بل بابا ویل پښتو وحدت پښتون وحدت گل وحدت گل بن وحدت لر او بر تړون وحدت گل وحدت گل بن وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو بابا د فرنګ زور سره ډغره وهله چې د زرو بت مات کړي بل بابا د اورنګ د غرور ښکر ماتولو چې نن یې 50 کلن صحافتي تاریخ کې دا غږ خپور دی چې
لاس چې قلم شو نو قلم شو د سنگر پشان یو سر چې روان شو نو دا سر شو د لخر پشان یو لاس چې قلم شو نو قلم شو د سنگر پشان یو سر چې روان شو نو دا سر شو د لخر پشان دا ژوندون ژوندون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت. دا د پښتو اوږد سفر ډیرو باباګانو کړی دی خو چې د وحدت بابا دا قدم په منډه بدل کړو نو دا د تر دې د وحدت رنگین هم شو او د هوا په چپو د وحدت نیوز چینل غږ هم خپور شو. هغه د وحدت خبرو اوس د وحدت غږ شو. هغه د وحدت پښتون سنگرو اوس دا وحدت پښتون لښکر دی. د باچا خانو د ټولو باباګانو ارمانو چې پښتو به خپل غږ ولري د وحدت بابا ورته ووې زه به د پېښور نه تر کابل تر قندهاره تر کوټې تر کراچۍ تر ټولې دنیا چرته چې پښتون پروت دی دا دی ورځم ستاسو ارمان پوره کوم ځان به خورم خدا منډه به وهم لکه حمزه بابا چې ویل ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زد بابا کړم. او د وحدت بابا د پښتو صحافت په ژبه د باچا خان د خان شهید د صنوبر حسین کاکاجي او د پښتنو د ټولو باباګانو په اروا یې ووې دا د باباګانو اتلانو د پښتو قسم دا د باباګانو اتلانو د پښتو قسم ټول پښتون پوره کړو دا ریخو ریخو پټکو قسم دا ښکلی مضمون وحدت لر او بر تړون وحدت ګل وحدت ګلګون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر